أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، محترم ورونو، موږ د احد د غزا هغه حالات بیانول چې د مشرکانو د طرفه رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم پر تندي زخمی سو، غاښ مبارک یې مات سو، د تورې دوه شدید وارونه پر وسوه، خو بیا هم رؤوف او رحیم رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم شرع نور تکوي، ځکه د الله جل جلاله دا اراده و چې خپل رسول تر هغه خپل جلیل او عظیم منصب نور هم لوړ او عظیم کی، او د خپل رسول د شو اخلاقو یو ډېر لوړه او شاندار نمونه قائمه کی، او ټول دنیا ته دا وښکاره کی چې ټول بشریت دی د دغه سید المرسلین و صبر او تحمل، حلم او عفو ته وګوري چې مشرکان پر د علیه الصلاة والسلام ظلم او تجاوز کوي، او دی صلی الله علیه و آله وسلم وهغه ته یو شرع هم نه کوي، یوازې هغه الهي اوامر عملي کوي چې دی علیه الصلاة والسلام په امر کړی شوی دی، لکه دعوت، تبلیغ او جهاد، او د کارو نتیجه او انجام و الله عز وجل تسپاري، په هغه کې چې هر حکمت او مصلحت وي هغه به کیږي. آیا د دې په عوض او بدل کې چې مشرکان د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم په شرع سره هلاک سي، دا بشه او بهتره نه وي چې همدغه د اسلام دشمنانو څخه په ورسته کې د اسلام محافظین د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم مینان او فداکار عسكر ځنی جوړ سي، لکه همداسې چې وسوه هغه د کفارو مشهور مشران کم چې اوس رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم غوښته چې شرع ورته وکړي، څه موده وروسته الله جل جلاله دوی ټول د اسلام په فداکار لشکر کې شامل کړ. مقصد دا چې په دغه جمله سره چې ليس لك من الامر شيء، رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم ته تنبیه ورکړل شو چې بنده لره اختیار نشته، او نه د بنده علم پر ټولو شیانو راګرځیدلای شي. الله عز وجل چې د هر شي اراده وکي هغه کوي، که څه هم کافران ستاسو دشمنان دي او پر تاسو ظلم کوي، خو که الله جل جلاله اراده و فرمایل هغه به سمې لارې ته راولي، او که بیا د عذاب اراده وسوه عذاب به ورکړي. او بیا رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم و فرمایل الهی زما قوم ته مغفرت او بخښنه وکړي، دوی بې علمه او ناپوه دي. په بل روایت کې راغلی دی چې الهی زما قوم ته هدایت وکړي، دوی ناپوه دي. خیر، بیرته خپل قصې ته راسي. په دې کې هیڅ شک نشته چې د مشرکانو هدف او مقصد دا و چې د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم ژوند پای ته ورسوي، مګر هغه دوه مهاجر قریشو چې سعد ابن ابي وقاص او طلحه ابن عبید الله و په پوره قهرمانی، لوړ همت او شجاعت سره داسې به مثال جنگ کاوه چې پر مشرکانو یې د دوی و هدف ته د رسیدو لار بند کړه. که څه هم دوی فقط دوه نفره و، خو د عربو د ماهره غشي وشتونکو څخه و. د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم څخه یې داسې دفاع وکړه چې مشرکان یې ودې ته مجبور کړه چې د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم څخه لري سي. سعد ابن ابي وقاص رضی الله تعالی عنہ چې پرشکاری او ماهره غشي وشتونکو و، رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم د غشو د جعبه څخه غش ورته راایستل او ورته ویل ولا فداك ابي و امي. ورونو دغه جمله چې بی ابي و امي یا فداك ابي و امي په پخوانی عربي کې ډېر استعمال ده،
چې د لفظ ترجمه یې داسې ده زما مور او پلار دې تر تا قربان وي مګر په استعمال کې مقصد دا و چې یو څوک به وچاته ډیر ګران معزز او محترم و هغه ته به دغه جمله ویل او همیشه مور او پلار دواړه نه سره یو ځای کېده په ډیرو وختو کې داسې ویل کېده چې فداک ابي یا بی ابي نو دا چې رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم مور او پلار دواړه سره یو ځای کړه دا د سعد رضی الله تعالی عنہ پر ډیر استعداد او مهارت دلالت کوي او سعد رضی الله تعالی عنہ به په ورسته کې په دغه جمله سره ډیر فخر کاوه ویل به په والله رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم خپل مور او پلار دواړه وهي چاته نه دي سره یو ځای کړي چې ورته وایي به ابي و امي بل ما څخه او هر څه چې طلحه ابن عبید الله امام نسائی د جابر رضی الله تعالی عنہ څخه دغه د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم پر شاوخوا د مشرکانو راټولېدل او دا چې د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم سره یو څو نفر انصار و روایتوي جابر رضی الله تعالی عنہ وايي مشرکان و رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم ته ورسېده رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم و فرمایل څوک دغه قوم دفاع کوي طلحه رضی الله تعالی عنہ ویل زه بیا جابر رضی الله تعالی عنہ وايي چې انصار و مشرکان ته ورده مخسوه خو انصار یو پس له بل څخه په هغه ترتیب ووجل سو چې مخکې مو د امام مسلم رحمه الله په روایت کې درته بیان کړ کوم وخت چې انصار ټول ووجل سو طلحه رضی الله تعالی عنہ ورده مخسوه جابر رضی الله تعالی عنہ وايي بیانو طلحه د یولس نفرو جنگ وکي ترڅو چې لاسه پتوره ووهل سو او ګوتې پریسوي او بیا الله عز وجل مشرکان پر شاکړه حاکم رحمه الله په اکلیل کې وايي چې طلحه ابن عبید الله د احد په ورځ نه درش یا 15 ځای زخمی سو او دوی ګوتې پریسوي امام بخاری د قیس ابن ابي حازم رضی الله تعالی عنہ څخه روایت کوي چې وايي ما د طلحه هغه لاس شل ولیدي چې په دغه لاس د احد په ورځ رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم ساتي امام ترمذی روایت کوي چې رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم د احد په ورځ د طلحه په باره کې و فرمایل که څوک غواړي چې وداسې شهید ته وګوري چې د مځکې پر مخ ګرځي نو دی وطلحه ابن عبید الله ته وګوري ابو داود الطیالسی د عائشه رضی الله تعالی عنها څخه روایت کوي چې دی ویل هر وخت چې به د احد ورځ یاد سوه حضرت ابو بکر صدیق رضی الله تعالی عنہ بویل دغه ورځ ټوله د طلحه په دغه باریک وخت کې او دغه د تکلیف په ساعت کې الله عزوجل د غیب خپل نصرت نازل کړي امام بخاری او امام مسلم د سعد ابن ابي وقاص رضی الله تعالی عنہ څخه روایت کوي چې وايي د احد په ورځ می رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم ولیدي چې دوه نفر ورسره و چې سپین کالی اغوستي و او د علیه الصلاۃ والسلام د دفاع لپاره ډیر شدید جنگ کاوه چې دغه دوه نفر می نه د مخ لیدلی و او نه می بیا په ورسته کې ولیده او په یو روایت کې راغلی دي چې دغه دوه نفر جبرئیل او میکائیل علیهم السلام و دغه ټوله واقعه یعنی د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم زخمی کېده د علیه الصلاۃ والسلام سره د او ولاړو انصار شهادت دغه ټوله په یو څو لږو لحظو کې پیښ شو چې هیڅ چا توقع نه کول کنه د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم هغه غوره اصحاب چې د جنگ په اولو صفو کې په جنگ مشغوله و فقط د حالاتو د خطرناک کېدو په لیدلو سره او د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم د आवाज په اوریدلو سره ډیر ژر د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم وتربته په چابوکي سره راغله نه غواړي چې رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم ته داسې شی پیښ شي چې د دوی نیوي خوښ مګر کوم وخت چې دوی ورسېده ورسول الله صلی الله علیه و آله وسلم ته هغه څه ورپېښ شوی و چې ورپېښېده رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم زخمی دي شپږ نفر د انصار څخه وژل شوی دي اوم نفر د ډیرو زخمو په سبب د مرګ په حالت کې پروت دي سعد او طلحه رضی الله تعالی عنهما په همت او مړانه سره د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم څخه دفاع کوي
کم وخت چې دغه نور اصحاب کرام ورسېده په خپل بدنو او اسلحو یې پر رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم زغره یا پنجره جوړ کړه. رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم یې د دشمن د ضربو څخه وساتي او د دشمن حمله او هجوم یې رد کړ. اول هغه څوک چې رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم ته ځان ورساوه کعب بن واسوب. ثانی اثنين هغه د هجرت د ورځې د غار ثور ملګری حضرت ابو بکر صدیق رضی الله تعالی عنه. ابن حبان په خپل صحیح کې چې د احادیث یو معتمد کتاب دی د عائشه رضی الله تعالی عنها څخه روایت کوي چې ابو بکر صدیق رضی الله تعالی عنه ویل کوم وخت چې د احد په ورځ د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم څخه خلق لاړه زه اول هغه څوک وم چې رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم ته می ځان ورساوه. د لری می یو سړی ولیدي چې د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم د ساتلو د پاره جنگ کاوه. ما وویل کن طلحه یعنی دابه الحبی. زلا نو مرسیدلی چې عبیده ابن الجراح رضی الله تعالی عنہ پر را ورسیدي. هغه داسې راځغستل لکه مرغه چې را په هوا سوي وي ترڅو تر ما پورې را ورسیدي. موږ چې رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم ته ورسیدو ومولیده چې طلحه رضی الله تعالی عنہ د هغه و حضور ته زخمی پروت دی. رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم و فرمایل د ورور کومک مو وکي چې هغه د مرګ په حالت کې دی. رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم پر سر داسې وهل سوی وو چې د خول دوه حلقې یا دندانې په سر نه وتلی وي او د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم د سر او خولې څخه ویني را بهیږي. اصحاب کرام غواړي چې دغه ویني ودروي. دغه مقصد د پاره باید د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم د سر څخه هغه د اوسپنې خول استسي مګر دغه خول نه استکېدي ځکه د زنجیرانو حلقې د سر په هډو کې ننوتلې دي. ابو بکر صدیق رضی الله تعالی عنہ وايي زه ورته سوم چې دغه دوه حلقې د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم د سر څخه راوکاږم. ابو عبیده رضی الله تعالی عنہ راتول د الله روی می دروړې دی یا ابا بکر ما پرېږده چې راوکاږم. ابو بکر رضی الله تعالی عنہ وايي بیا ابو عبیده رضی الله تعالی عنہ دغه حلقه په غاښ ونیول څو د حلقې د راایستلو سره د ابو عبیده غاښ هم ووتی. ابو بکر رضی الله تعالی عنہ وايي زه ورغلم چې دغه بل حلقه را وباسم. ابو عبیده بیا راتول یا ابا بکر د الله روی می دروړې دی ما پرېږده چې را وباسم. بیا یې دغه بل حلقه په غاښ ونیول او قرار یې شورول ترڅو چې هغه هم په ډیر احتیاط سره راوکشه او د هغې د راایستلو سره د ابو عبیده بل غاښ هم ووتی. رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم و فرمایل چې د ورور کومک مو وکړي چې د مرګ په حالت کې دی. موږ وتلحته ورغلو د هغه په علاج مشغول سو ومولیده چې هغه نونس ځای زخمی شوی وو چې دا په دغه ورځ د طلحه رضی الله تعالی عنہ پر ډیر همت او شجاعت دلالت کوي چې تر کومه اندازې د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم دفاع کول. کوم وخت چې د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم د سر څخه د خول د زنجیر دندانې وېستل شوه د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم د سر څخه ویني بهیدل شروع شو. فواره غوندي ویني را بهیږي. اوس بیا صحابه کرام کوشش کوي چې دغه د وینو بهیدل بند کړي مګر ویني نه دریږي. څو په اخر کې د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم لور حضرت فاطمه رضی الله تعالی عنها و دغه ځای ته راغله. هغه د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم په دغه زخم کې یو ټکر کښېښاوه خو وینو هغه ټکر راوېستي ویني بهیږي او نه دریږي. صحابه کرام دغه زخم څخه پر رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم ډېر بیریږي او ورختا دي. بیا فاطمه رضی الله تعالی عنها د بوریا یو ټوټه وسوځل. بیا یې دغه سوځل سوي بوریا تودې ایره په دغه زخم کې واچولې او زخم یې په ډک کړ. دغه ایرو په واسطه هغه ویني بند شوه. ورون د اسلام د نشرولو او رسولو د پاره زموږ د حبيب سرور کائنات رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم دغه حال وو. اسلام تر موږ په اساني او به تکلیفه نه دی را رسیدلی. د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم څخه رانیولې
دا تر اصحاب کرامو پورې حتی علماء کرامو د اسلام پر رسولو او ساتلو کې په هر وخت کې تر اندازې زیات تکالیف ګاللي او قبول کړي دي. خو بدبختانه موږ په ډیره اساني سره اسلام هیرو، د کفر عاداتو او رسوماتو ته په خپل ژوند کې ځای ورکوو او ورځ په ورځ په ذلت اخته کیږو. تاسو ته د مسلمانانو د ذلت سبب معلومیږي؟ ولی مو دغه حال دی؟ په دغه باره کې لږ فکر وکړئ. خیر، په دغه تکلیفي لحظو کې د مسلمانانو د پهلوانانو څخه یو ډله ورسول الله صلی الله علیه و آله وسلم ته راورسېده او پر راټول شو، چې د هغې جملې څخه ابو دجانه، مصعب ابن عمیر، علي ابن ابي طالب، سهل ابن حنيف، د ابي سعيد الخدري پلار، مالک ابن سنان، ام عماره چې نوم یې نصيبه بنت کعب دی، قتاده ابن نعمان، عمر ابن الخطاب، حاطب ابن ابي بلتعه، سهل ابن حنيف او ابو طلحه. ورونو ودغه دوه نومونه متوجه سي، یو طلحه ابن عبید الله دی چې مهاجر او قریش دی، او بل ابو طلحه دی چې د انصارو څخه دی. خیر، لکه څنګه چې په هر لحظه کې پر رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم د مشرکانو شمیر زیاتېدی، د غرنګ هجوم او حمله پر مسلمانانو زیاتېدلې. څو دغه حملو په جریان کې رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم ویوته د هغه غارو ولودي چې ابو عامر الفاسق دغه مقصد لپاره کیندلی و، زنګون یې کڅو او په غار کې گزار شو. خو علي رضی الله تعالی عنہ تر لاس ونیوي او طلحه ابن عبید الله غیش پر وګرځول. راپورته کوي نافع ابن جبیر رضی الله تعالی عنہ وایي چې د مهاجرینو د یو نفر څخه می واورېده چې ویل به زه د احد و جنگ ته حاضر شوی وم، ومې لیده چې د هر طرفه څخه پر رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم غشي اوري، خو دغه ټوله د علیه الصلاۃ والسلام څخه ګرځول کېده. دغه غشي چا ځنی ګرځول؟ د علیه الصلاۃ والسلام اصحاب کرامو پسپرو او په خپل ځانو ځنی ګرځول. بیا هم نافع رضی الله تعالی عنہ وای عبد الله ابن شهاب الزهري کافر می ولیدي چې د احد په ورځ ویل محمد را وشوي، کدی ژوندۍ پاتې سو باید زه ووجل سم. او رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم د دوه بغل یا څنګه ته ولاړو او هیڅوک هم نو ور سره. بیا نو صفوان پر دغه ورته په قهر سو چې محمد دی یوازې او تنها و څنګه ته ولاړو او تا و نه وه. د ویل والله ما نه لیدي. او بیا یې وویل زه په الله سره قسم یادوم چې دی صلی الله علیه و آله وسلم زموږ څخه منع کړی شوی دی، یعنی موږ نه زو رسیدلای، ځکه موږ څلور نفره چې جنگ ته راوتلو موږ دا عهد او وعده سره کړی و چې دی علیه الصلاۃ والسلام به وژنو، خو په موږ کې یو ته هم دا موقع نسو برابره یا یو هم دا کار و نه کولای شوی. ورونو د احد په ورځ مسلمانانو ډېر عجیبه او نادره قهرمانی او قربانی ښکارا کړې چې په تاریخ کې یې مثل نه لیدل کیږي. اوس چې کفار د اصحاب کرامو د سختو حملو او قوي دفاع په سبب شاته ولاړه، د تور واری او رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم ته نور رسیږي، نو یې د هغه ځای څخه پر رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم د غش وارونه شروع کړ او په غش یې ولي. ابو طلحه الانصاري رضی الله تعالی عنہ هم دشمنان په غش وشتل او رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم د تر شا ولاړ. ابو طلحه رضی الله تعالی عنہ بخپل ځان د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم د پاره سپر او دیوال کاوه، خپل ځان او زګر به د دې لپاره لوړ کړ چې رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم د دشمن د غش څخه وساتل شي. انس رضی الله تعالی عنہ وای کوم وخت چې د احد په ورځ خلکو شکست وخوړی او خلق د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم څخه بلاړه، ابو طلحه رضی الله تعالی عنہ د علیه الصلاۃ والسلام ومخته ولاړو او د صلی الله علیه و آله وسلم یې په خپل سپر او زګر سره د دشمن د غش څخه ساتي. ابو طلحه چې په غش وشتلو کې ډیر ماهر وو او لندې په ډیر قوت سره کشول، په دغه ورځ یې دوه یا درې لندې مات کړې. هر څوک چې په دغه منطقه کې تیرېده او غش ورڅخه و، رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم ورته ویل غش دی او ابو طلحه تکشر. انس رضی الله تعالی عنہ وای
رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم به د تر شاور پورته سو په غش په سبا کتل چې چیرې او پر چا مشلی ابو طلحه رضی الله تعالی عنہ ورته ویل بأبي انت وامي زما مور او پلار دې تر تا قربان وي م پورته کېږه چې د دشمنانو یو غشي در باندې ونه مشلی زما ژوند دې ستا تر ژوند قربان وي. رواه البخاري. ابو دجانه رضی الله تعالی عنہ د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم و مخته ولاړو لکه غیږ چې پراګرځولې وي او خپل شایه د دشمنانو وغشته سپر کړي و د پر شا غشي مشتل خوده د ځای څخه حرکت نکاوه. ابو حاتب ابن ابي بلتعه رضی الله تعالی عنہ په عتبه ابن ابي وقاص پسیسو. هغه عتبه چې د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم مبارک غاښه ورمات کړی وو هغه داسې په قوت په تور ووهه چې سره په حواسو که څه هم سعد ابن ابي وقاص رضی الله تعالی عنہ دغه عتبه ابن ابي وقاص د وجلو د پاره چې د ورور وو ډېر کوشش وکړي خو د هغه وجل د حاطب رضی الله تعالی عنہ په نصیب و او هغه ووجي. سهل ابن حنیف رضی الله تعالی عنہ چې یو مشهور وشتونکی وو د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم سره پر مرګ بیعت وکړي او بیا د مشرکانو په شړلو او لری کولو کې کامیاب حصہ واخیسته. رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم په دغه ورځ په خپل په غشو وشتل کول. د قتاده ابن نعمان رضی الله تعالی عنہ څخه روایت دی چې رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم په خپل لندي تر هغو غشو وشتل چې د لندي اړخونه مات شو او بیا نو دغه ماته لندي قتاده ابن نعمان واخیسته او تر اخره ورسره. د احد په ورځ عبدالرحمن ابن عوف رضی الله تعالی عنہ ډیر شدید جنگ وکړي حتی په خلک ووهل سو او غاښونه یې ووتل او عبدالرحمن ابن عوف رضی الله تعالی عنہ د احد په ورځ تر 60 ځای زیات زخمی سو چې ځینې زخمونه په پښه کې و او په هغه پښه ګوټ سو. د ابو سعید الخدری رضی الله تعالی عنہ پلار مالک ابن سنان رضی الله تعالی عنہ د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم د سر د زخم څخه ویني په خلص به شلې ترڅو چې زخم یې د وینو څخه ورپاک. یو چا ورته ول دغه ویني توکه د ویل یا والله هیڅ کله به تو نکم او بیا ولاړ سو په جنگ شروع وکړه. رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم و فرمایل که څوک غواړي چې د جنت د خلقو څخه و یو چاته وګوري نو دغه مالک ابن سنان ته وګوري او بیا شهید ووجل سو. ام عماره رضی الله تعالی عنها چې نوم یې نصیبه بنت کعب دی د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم و مخته تر پلاس ولاړه او ابن قمعه ملعون یې نه پرېښاوه چې رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم ته ورتیر سي. شزه ده په تور سره جنگ کوي. رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم فرمایي د احد په ورځ چې به مې هرې خواته وکتل ام عماره به مې لیده چې زما د حفاظت او ساتنې لپاره جنگ کاوه. ام عماره رضی الله تعالی عنها د ابن قمعه د طرفه پر اوجه ډیره سخته په تور ووهل سو چې ډیر لوی زخم یې پکښې جوړ کړي او تر کومه وخت چې ژوندۍ و دغه زخم څخه په تکلیف و خو دغه زخم سره سره یې جنگ کاوه. ډیر رضی الله تعالی عنها هم پر ابن قمعه د توري څو واره وکړه مګر څرنګه چې هغه دوی زغري سر پر سر اغوستي وي تاثیر نه پر کاوه. ام عماره رضی الله تعالی عنها د جنگ تر اخره د هغه خپل زخم سره جنگ کاوه څو نور هم 12 ځای زخمی سو. مصعب ابن عمر رضی الله تعالی عنہ هغه په اسلام کې اول سفر او هغه چې د مدینه منوره ډیرو خلقو حتی سعد ابن معاذ رضی الله تعالی عنہ د پر لاس ایمان راوړی دی په ډیره مړانه او همت سره جنگ کاوه. د ابن قمعه او د هغه د ملګرو حمله د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم څخه دفع کوله. تاسو ته معلومه ده چې د مسلمانانو بیرغ هم د دسخو هغه هم په دغه بد حالت کې یوازې سو. تر دغه وخت پورې د مسلمانانو بیرغ لوړ ولاړ دی. کفارو پر استلاس کوم چې بیرغ په نیولې وو ووهه راستلاس ور پرې کړی. رضی الله تعالی عنہ بیرغ په چپلاس ونیوي او د کفارو په مخ کې ثابت او قائم ودرېدی ترڅو چې چپلاس هم پریسو بیا نو پر بیرغ پریوتی په غاړه او زګر یې نیولې دي نه غواړي چې د اسلام بیرغ کښته شي
ترڅو چې ووژل شو. او هغه څوک چې مصعب رضی الله تعالی عنه یې په شهادت ورساوه هغه ابن قمعه لعن و. او د ابن قمعه دا خیال سو چې ما رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم ووجي. ځکه مصعب رضی الله تعالی عنه د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم سره په رنگ او چهره کې مشابهت درلودي. نو ابن قمعه ډیر ژر د مشرکانو طرف ته ولاړی او هلته نار کړ چې محمد صلی الله علیه و آله وسلم ووجل سو او ما ووجي. د دغه ناره او اعلان څو دقیقې نوې تیر شوی چې د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم د وجل کېدو خبر په مشرکانو او مسلمانانو کې نشر شو. دا نو هغه نازک حالت وو چې هغه محاصره سو مسلمانانو کوم چې د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم سره نو بالکل حواس بایلول. معنویات ضعیف شو. د دوی په سپو کې استراب او ګډوډي پیښ شوه. مګر بیا هم دغه ناره او اعلان تر یو اندازې د مشرکانو هجوم او حمله کم کړي. ځکه دوی دا فکر کاوه چې موږ د خپل مقصد په حاصلولو کې کامیاب شو. نو د کفارو ډیر نفر د هغه وجل سو کسانو د پزو او غژو په پریکولو مشغول شو. مگر رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم بیا هم د خپل هغه لږو اصحابو په ملګرتیا و جنگ ته دوام ورکړي او مسلمانان د هغه اضطراب د حالت څخه وېستل. هغه داسې کوم وخت چې مصعب ابن عمیر رضی الله تعالی عنه شهید کړ سو رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم د مسلمانانو بیرغ و علی ابن ابي طالب رضی الله تعالی عنه ته ورکړي. علی رضی الله تعالی عنه ډیر شدید جنگ کاوه او هغه نور د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم سره پات اصحاب کرامو هم داسې نادره او به مثله قهرمانی ښکارا کړه چې هم یې جنگ کاوه هم دفاع. په دغه حالت کې رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم وکولای شوی چې د هغه محاصره سوي لشکر و طرف ته ورسي. هلته چې ورنږدې سو اول هغه څوک چې رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم یې وپیژندي هغه کعب ابن مالک رضی الله تعالی عنه. نو یې په لوړ आवाज سره ناره کړه یا معشر المسلمین زیری درکوم رسول الله دغه دی. رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم اشاره ورته وکړه چې چپ شه. دا د دې لپاره چې مشرکان د علیه الصلاۃ والسلام په ځای نس خبر. مګر بیا هم دغه ځخ د مسلمانانو تر غوږو پورې ورسېدی او رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم ته د رجوع کولو هڅه کوله. څو د اصحاب کرامو څخه 10 نفر د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم پر شاوخوا جمع او سره یو ځای شو. پس له دغه یو ځای کېدو څخه رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم د احد د غره و یوې لوري ته منظم پر شاتګ شروع کړي. رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم د مشرکانو د هجوم او حملو په مابین کې قرار د غره پر طرف ځي. مسلمانان هم جنگ کوي هم دفاع کوي هم د غره و طرف ته ځي. مشرکانو خپل هجوم او حمله شدید کړي. نه غواړي چې مسلمانان غره ته ځنی وخیږي. خو د اسلام د قهرمانانو په مقابل کې ضعیف شو. په دغه وخت کې د مشرکانو د سپرو څخه یو نفر چې نوم یې عثمان ابن عبد الله ابن المغیره ورسول الله صلی الله علیه و آله وسلم ته وردمخسو او ویل یې کدی ژوندۍ پاتې سي زباید ووجل سم. رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم د مقابله د پاره ځان آماده کړي. مګر الهي کارونه دي. د عثمان آس و یو کندي یا غار ته ولويدي. په دغه وخت کې حارث ابن سمه رضی الله تعالی عنہ پر پښه پتور ووهه او پښه ور پریکړه. بیا یې حمله پر وکړه او عثمان یې ووجي. د هغه اسلحه یې واخیسته او برته د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم ملګری شو. په دغه وخت کې د مشرکانو یو بل سپور چې عبد الله ابن جابر نومېدی پر حارث ابن سمه رضی الله تعالی عنہ حمله وکړه. پر اوجه پتور ووهه او حارث یې زخمی کړ. تر داسې اندازې زخمی شو چې مسلمانانو ورسره واخیستي. مګر ابو دجانه رضی الله تعالی عنہ هغه د سره دسمال خاوند هغه جنگي پهلوان او قهرمان پر عبد الله ابن جابر حمله وکړه. د توري داسې واره پر وکی چې د جابر سر د هغه واره سره په حواس. دغه ترخه جنگ په مابین کې پر مسلمانانو د خوب پریشانی راغله. ټول په یو وار داسې سو لکه بدچسي. الله عزوجل هم په قران مجید کې دغه د خوب او پریشانی ته اشاره کوي او د سوره آل عمران په 153 نمبر آیات کې فرمایي
ثم انزل عليكم من بعد الغم امنة نعاسا يغشى طائفة منكم. یعنی بیا الله جل جلاله پس له دغه غمه پر تاسو بیغمی نازل کړه، د خوب پریشانی چې یو ډله ستاسو څخه لاندې کړه. دا هغه کسان و چې په حق سره مؤمنان و. ابو طلحه رضی الله تعالی عنہ وایي زه د هغو کسانو څخه وم چې د احد په ورځ د خوب پریشانی یوړم، حتی څو واره مې د لاسه څخه توره ولوېده، دا به ولوېده ما به راپورته کړه، دا به ولوېده ما به راپورته کړه. په دغه همت او شجاعت سره دغه ډله په منظم انسحاب یا پر شاتلو د غره و یوې لوړې ته وختل. او اوس چې د مسلمانانو بیرغ د علي رضی الله تعالی عنہ څخه دی او نور مسلمانان خپل بیرغ ویني چې د غره پر دغه حصہ ولاړ دي، نو پاته لشکر هم په قرار سره دغه د امان ځای ته ځان ورساوه او د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم سره په غره کې یو ځای شو. د خالد ابن ولید د جنگ پوهی د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم د پوهی او عبقریت په مقابل کې ناکام شو، ځکه لاسته شي نه ورغلی. ابن اسحاق رحمه الله وای کوم وخت چې رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم د احد د غره و یوې لوړې ته وختي، ابی ابن خلف کافر پر یو آس پور و چې دغه آس د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم تر هجرت د مخه په مکه مکرمه کې تربیه کاوه، او هر وخت چې رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم پر دغه لار تیرېدی، ابی ابن خلف به ورته ویل یا محمد صلی الله علیه و آله وسلم ودغه آس ته وګوره چې هر ورځ واښه ورکوم او جواری پخورم، په والله په دغه آس به دې مړ کم، یعنی زه به پر سپور یم تا به مړ کم. رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم به په جواب کې ورته ویل یا بلکې زه به دې مړ کم ان شاء الله. نو اوس ابی پر هغه آس پور دی او ټوله بدن یې په اوسپنه پوښلی دی، سر، ځګر، ملا، پښه، په ټوله بدن یې زغره اغوستې ده. په ټوله بدن کې هیڅ ځای نه معلومیږي مګر د غاړې یو طرف یې ښکاره و، هغه ځای چې د خول او زغرې په مابین کې و، فقط دغه یوه حصه یې لڅه وه، نور بدن یې ټوله په اوسپنه پټ دی. نو که څوک وغواړي چې ویې وهي فقط پر دغه یوه ځای به یې وهي، ځکه د وهلو دپاره بل ځای نسته. دغه ابی په دغه شکل پر رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم پسې وروختی او ویل محمد چیرې دی؟ کدی ژوندی پاتې سو باید زه ووژل سم. مسلمانانو ویل یا رسول الله زموږ څخه یو نفر حمله پر وکي. رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم وفرمایل یا دی ما ته را پرېږدي، دلته ابو بکر، عمر، علی، ابو طلحه او نور اصحاب کرام موجود دي، خو رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم وایي دی ما ته را پرېږدي. کوم وخت چې ابی ورنږدې سو، رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم د حارث ابن سمه څخه نیزه واخیسته. علی رضی الله تعالی عنہ وایي سره د دې چې رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم د هغه ویني د ضائع کېدو په سبب ضعیف شوی وو، خو بیا یې هم نیزه واخیسته او ویې شورول. په دونه قوت او شدت یې دا نیزه شورول چې موږ پر شا ځینې ولاړو او بیا و ابی ابن خلف ته مخامخ سو. د غاړې هغه ځای په نشان ونیوي چې د خول او زغری په مابین کې وو، او بیا یې پر ابی ابن خلف واری وکړ او پر هغه لږ ځای وویشتي. ورونو دا د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم قوت او نشان وو. بیا هم ابی ابن خلف په دغه وشتلو سره پوره زخمی نسو، یو عادي او معمولی زخم پکې جوړ سو، ځکه دغه واری د غاړې پر مابین نه بلکې د غاړې یو طرف یې ونیوي. نو دا زخم داسې زخم نه و چې څوک دې ځینې مړ سي، فقط غاړه یې وروڅټل. خو د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم د واری د شدت څخه ابی د آس څخه ولوېدی او څو واره پر مځکه ګیل سو. ابی چې راپورته سو زغلی او تښتي، دغه نارې وهي قتلنی محمد، یعنی محمد صلی الله علیه و آله وسلم ووژلم. او هغه کفارو ته ورغلی چې تر میدان جنگ د باندې سره راټول او ورته وایي محمد ووژلم. هغه یې غاړه ورلڅ کړه، زخم یې ډېر کوچنی و. هغه ورته ویل یا ابی تا زړه اچولی دی، والله په تا څه نه دي سوي، د دې زخم څخه څوک نه مري. ابی وایي محمد ما ته په مکه کې ویلي و چې زه تا وژنم، په والله که پر ما توکي
هم به مې ووژني. دا خو لا د نیزې وارې دي. سبحان الله. دغه کفار د رسول الله صلی الله علیه وسلم د هرې خبرې تصدیق کوي او رسالت یې نه مني. رښتیا هم ابی ابن خلف د هغه زخم څخه مړ شو. ابي الاسود د عروه څخه روایت کوي چې ابی به د غوایي پر قسم رمباړې وهلې او ویل به چې زما دې په هغه ذات قسم وي چې زما نفس دغه په اختیار کې دی، که دغه زما درد پر ټوله اهل ذل مجاز وي ټوله به مړ شي. کوم وخت چې رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم ته د ابی د مرګ خبر ورسېدی، رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم و فرمایل د الله غضب پر هغه چا ډیر شدید سو چې د الله رسول یې ووجني. یعنی د الله جل جلاله قهر او غضب پر هغه چا ډیر زیات دی چې د الله رسول یې په خپل ووجني. واقعا دا الهي قهر او غضب دی چې یو څوک د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم په لاس وجل کیږي او ابی ابن خلف ملعون په دغه الهي غضب گرفتار شو. تاسو په هیږي هغه یوازنی شخص چې رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم په خپل لاس په ټول تاریخ او ټول غزاو کې وجل دي، هغه دغه ابی ابن خلف دی. د ابی ابن خلف تر وشتلو وروسته نور هم رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم غواړي چې د غره ولوړي حصے ته وخیږي، خو په مخه یو لو ډبره ورغله چې موږ لاش ورته وایو. رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم ورپورته سو چې ودغه لاش ته وخیږي، خو نسوای ختلای. ځکه یو خو د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم عمر ډیر او بل یې دوی زغری اغوستي وي او بل شدید زخمی شوی وو. نو طلحه ابن عبید الله چوخه ورکړه او دغه پر شا رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم وهغه لوري د بری ته وختي او بیا رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم و فرمایل اوجب طلحه، یعنی طلحه ته جنت واجب سو. په دغه وخت کې چې رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم د غره دغه لاش ته وختي، ابو بکر او عمر رضی الله تعالی عنهما هم ورسره وختل. په دغه وخت کې غر ورېږدي لکه زلزلہ چې وس. رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم غر په پښو وه او وی فرمایل اثبت احد فإن عليك نبي وصديق وشهيد، یعنی احد ثابت ودرېږه مرېږه پر تا باندې نبی دی او صدیق دی او شهید، چې د شهید څخه مقصد عمر رضی الله تعالی عنہ دی. بیا نو احد ثابت ودرېدی. اوس نو پات اصحاب کرام د غره سره یو ځای کیږي او غره ته خیږي. میدان جنگ خالی دی. مسلمانانو چې ولید چې بیرغ یې د غره سره دی، دوی هم ټول هلته سره جمع شو. اوس ټول مسلمانان پر غره سر بیره دي. په دغه وخت کې مشرکانو آخري هجوم پر مسلمانانو وروړي، غواړي چې مسلمانان ختم کړي. که څه هم نور کفار سره پاشلي تت او پرک دي، خو خالد ابن ولید تر اوسه هغه خپل ټولي یو ځای او منظمه ساتلې ده او ویلي ده چې د مسلمانانو بیرغ په غره کې دی. نو د غره پر طرف ورهیسو د مسلمانانو بیرغ چې تر اوسه ولاړ دی او د شکست لپاره د بیرغ لویدل حتمی دي. نو خالد غواړي چې خامخا مسلمانانو ته شکست ورکړي. نو دغه مقصد لپاره دی او ابو سفیان د نور سپرو په ملګرتیا د غره و طرف ته ورهیسو. غواړي چې وغره ته ورخیږي، مګر د دوی آسان وغره ته نشي ختلای. نو د غوښته چې وغره ته پیاده ورخیږي او د مسلمانانو قوت او پات سو نفر ختم او فیصله کی. اوس چې خالد او د هغه ملګرو وغره ته د خطلو اراده کړې ده او هلته رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم د یو څو لږو ملګرو سره موجود دي، ځکه نور ټول لشکر تشتیدلې دي او ډېر کسان په دغه وخت کې مدینه منورې ته رسیدلي وو او هغه لږ نفر چې پاتې دي هغه ته رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم سره پر غره دي. او دلته خالد خپل حمله وغره ته متوجه کړ. د خالد سره منظم او قوي لشکر ور سره دي او د صحابه کرامو عدد ډېر لږ دي. نو خود څه نسی کولای. رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم و فرمایل هغه غشي چې در سره دي ټول راټول کړي. اول سعد چیرې دي؟ سعد ابن ابي وقاص رضی الله تعالی عنہ موجود وو او غش راټول شو. رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم وسعد ته و فرمایل ولا یا سعد. سعد رضی الله تعالی عنہ په تعجب وویل څنګه او څوک ولم یا رسول الله دا پر لشکر دي. رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم و فرمایل ولا یا سعد. سعد هم په غش وشتلو شروع وکړ. په اول غش د مشرکانو څخه یو نفر ووشتي، هغه ووجل.
رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم و فرمایل ولا یا سعد فداک ابي و امي. په دوهم غشي هم مشرک ووشتي هغه هم ووجل سو. رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم بیا و فرمایل ولا یا سعد سعد دریم مشرک ووشتي هغه هم ووجل سو. د هر غشي په وشتلو یو مشرک وجل کیږي. کفارو چې دا مړی ولیده پر شاولار ول دا څه حال دی؟ د هر غشي د وشتلو سره یو نفر وجل کیږي، دا خو موږ ټول تبا کیږو. نو خالد د خپل لشکره سره پر شاولار مسلمانان د دوی د شر څخه وساتل شو. د سعد ابن ابي وقاص رضی الله تعالی عنہ د غشو د وشتلو په سبب مسلمانان د مشرکانو د جنگ او شر څخه خلاص وو او پات مسلمانان د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم پر شاوخوا را وګرځیدل. دغه د خالد حمله د مشرکانو اخرنی حمله و چې پر مسلمانانو یې وکړه. څنګه چې مشرکان د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم په هیڅ حال نه دي خبر چې څه ورته پیښه ده، خو تقریبا دا یقین وو چې هغه وجل شوی دی، ځکه ابن قمعه ویلی و چې هغه ما ووجي. نو مشرکان خپل ځایو ته ولاړه او مکه مکرمه ته د تګ آمادګی نیسي. مشرکان د خپل سامانو په ټولولو او بارولو مشغول شول او د مشرکانو شذ د مسلمانانو د هغه شهیدانو چې په میدان جنگ کې پراته و د پزو او غوژو په پریکولو مشغول شوه. د شهیدانو نسونه ورسري هند بنت عتبه چې د ابو سفیان شذ و د سید الشهدا حمزه رضی الله تعالی عنہ نس ورسري او د هغه عنایه راوکشه غواړي چې ویخوري، ځکه دې قسم کړی وو چې د حمزه رضی الله تعالی عنہ عنه بخوري. ولی حمزه رضی الله تعالی عنہ هغه څوک وو چې د بدر په ورځ د دې پلار او اکا وجلی وو. اوس چې هند د حمزه رضی الله تعالی عنہ عنه راوکشه غواړي چې ویخوري ویجول هغه ډیره ترخه نه سوای تیرولای، نو یې برته ټوکړه او بیا یې د حمزه رضی الله تعالی عنہ پزه او غوژنو پریکړه. د مشرکانو شذو د شهیدانو د پزو او غوژو څخه د غاړي هارونه او امیلونه جوړ کړل. رونو دا قصه نه ده، دا عبرت دی. اسلام په دغه قسم تر ما او تاره رسیدلی دی. کوم وخت چې جنگ پای ته ورسېدی مشرکان د میدان جنگ څخه ووته، د مسلمانانو شذې و میدان جنگ ته راغلي، د ابو جوړ څخه دي او د مسلمانانو وزخمانو ته عبور کوي. انس رضی الله تعالی عنہ وای ما عائشه بنت ابي بکر او ام سلیم ولیده چې جیه په شارع اخیستی و او د زخمانو په خلو کې عبور توي ولې چې هغه جيبه خالص و بیا بولاړي او جيبه د عبور ډک راوړه د زخمانو په خلو کې به ورته ولې. عمر فاروق رضی الله تعالی عنہ وای ام سلیم رضی الله تعالی عنها د احد په ورځ مشت د عبور جی راوړه. په دغه شذو کې ام ایمن رضی الله تعالی عنها هم و. کوم وخت چې ځینې مسلمانان ولیده چې د میدان جنگ څخه تښتي او مدینه منورې ته داخليږي، د هغو پر مخانو به خاوري ورپاشلې او ځینو ته به ویل دغه څرخی واخله کېغوي او تر ما تراک او بیا به په تلوار سره میدان جنگ ته ولاړه، هلته به زخمیان وبول. په دغه وخت کې حبان ابن العرقه په غشو وشتل. دغه سړی مشرک دی، حبان ابن العرقه دغه مشرک دغه ام ایمن په غشو وشتل. دا غزار اسو او د بدن یو حصه ښکار اسو. دغه د الله دشمن حبان شین د خندا ولاړ. دا کار ورسول الله صلی الله علیه و آله وسلم ته ډیر سخت تمام سو. نو یو سعد ابن ابي وقاص رضی الله تعالی عنہ ته یو غشي ورکی او المشخ نسو رسیدلی، نو په دغه غشي ولا سعد رضی الله تعالی عنہ هم پر دغه کافر حبان د غشي واری وکي او حبان په غاړه کې وشتي. حبان هم غزار سو او بدن یې لڅ. رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم هم داسې وخندل چې غاښونه ښکارا سو او بیا یې وفرمایل سعد دغه شذ بدله او قصاص واخسته. نو کوي فکر وکي مسلمانانو دغه واقعات تر نظر وباسي، د دیو څخه معانی مقاصد مضامین را وباسي. کوم وخت چې رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم د غرب په دغه لوړه حصہ کې قرار ونیوي
نو حضرت علی رضی الله تعالی عنہ ولاړی او خپل هغه د سرمنې سپر چې ورسره وو د اوبو ډک او رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم ته راوړي چې ویچ څنګه چې اوبو بوی درلودي نو رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم هغه اوبه ونچشه مګر مخ یې د هغه وینو څخه په پریولي چې د پر مخ باندې پرته وي رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم دغه اوبه پر سر تویولې او ویلې د الله جل جلاله غضب پر هغه چا ډیر شدید دی چې د الله د رسول مخ یې په وینو ورولړي سهل رضی الله تعالی عنہ وای په والله زه هغه څوک پیژنم چې د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم زخم یې ورپریولي او هغه څوک پیژنم چې اوبه ورته ولې او په چی سره علاج وسو وای د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم لور فاطمه رضی الله تعالی عنها زخم ورپریولي او علي ابن ابي طالب رضی الله تعالی عنہ پسپر وبورته ولې کوم وخت فاطمه رضی الله تعالی عنها ولید چې وب نور هم وینه زیاتوي نو یې د بوریا یو ټوټه وسوځل او په هغه ایروې د زخم ډکی بیانو ویني ودرید ورسته محمد ابن مسلمه رضی الله تعالی عنہ خوږه او تازه وبراوړي رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم هغه وب وچشله او محمد ابن مسلمه رضی الله تعالی عنہ ته د خیر دعا وکړه رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم د ماپشل منز د هغه زخمو په سبب پناست سره ادا کړي او مسلمانانو هم د صلی الله علیه و آله وسلم ترشا لمنز پناست سره ادا کړي کوم وخت مشرکان ټول د بیرته تک د پاره تیار او آماده سو ابو سفیان د څو نورو کفارو سره د غره وې بل لوړی ته وختي او مسلمانانو ته ورنال کړه آیا پتا سي کې محمد ستا رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم و فرمایل جواب مور کوي ابو سفیان بیان کړه آیا پتا سي کې ابو بکر ستا رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم و فرمایل جواب مور کوي محترم ورونو زموږ د بحث پاتې حسابه ان شاء الله تعالی پراتون کې واوري سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين